بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو او ورونو خویندو، زه سبو ننګرهاری یو ځل بیا ستاسو حضور کې حاضر یم او غواړم تاسو ټول ته نبوي ډالۍ چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کړم. اختر مخکې څنګه او اوس څرنګه دی؟ اختر د خدای پاک له لورې، د الله پاک له لورې د خپرګو خوښیو چې موږ مسلمانان دی را په برخه کړې ده، چې غټ اختر ده او ورکوټه اختر ده، چې د یو انسان د بدني او د مالی عبادت په تعمیل باندې بعد کې خدای پاک له لورې دا ډالۍ موږ ته عطا کېږي او موږ باندې لورول کېږي. داسې ویل کېږي چې 40 کاله مخکې یا 4 لسیزې مخکې به چې کله اختر ولمانځل شو، نو د هغې اختر هغه خوښي او هغه یادونه به په واړه او په غټ کې او همدارنګې په ځوان، په بوډا، په ښځې او نرو ذهنونو کې به هغه یاد به داسې پاتې و چې کله به هم دا یاد به رایاد تللو نو خوښي به رامنځته کېدله او دا به بلکل د دې په ذهنونو کې به ترسیم شوی ولو. همدارنګې ماشومانو به خپل پیزار او خپل کالي به یې سر له ایښي ول او د سهار د نور راختو انتظار به یې کوو، چینکیانو به په کڅوړو کې خپل بنګړي به ایښي ول او لاسونه به یې نکریزو باندې سره کړي وو او دا نور راختو لپاره به انتظار کولو څو نور راوخیږي او خپلو ملګرو سره یو ځای شي او د خدای پاک حمد او ثنا بیان کړي. او هلکانو به د نور د څرک انتظار کولو څو وکولی شي د کلي میلو ته ولاړ شي، هلته له ملګرو سره ټال وخوري او همدارنګې هغوی سره مزې وکړي او همدارنګې خپلوانو کورونو ته ولاړ شي او هلته نه د اختر مبارکۍ په طور ممیز، نخود، ایشېدلې هګۍ او همدارنګې یو څو روپۍ ترلاسه کړي او د ګپ شپ او همدارنګې خواږه بنډارونه هر خواله و. خو دا هر څه چې دي دا موږ صرف د خپل والدینو، د خپل مور او پلار د خولې نه اورېدلي دي، دا هېڅکله موږ نه دي لیدلي او دا هېڅکله شوي نه دي زموږ په ژوندون کې. موږ صرف او صرف جګړه، وینه، ظلم و ستم، تیارې کتلي دي او د خپل وطن په دې جګړه کې د دې په بټۍ کې لګیا یو سوځو د 4 لسیزو را په دې خوا. همدارنګې دا ځکه چې نن سبا د شجاعت، د میړانې، د مروت او همدارنګې د سخاوت، د یووالي، د رورګلوۍ دا هر څه په بېغیرتۍ باندې، په بزدلۍ باندې، همدارنګې په بېغیرتۍ باندې، په تعصب باندې، په تیارو باندې، په تپنۍ باندې دا هر څه بدل شوي دي. هو که زموږ نن سبا په معاشره کې د انسان قدر نشته دی، خو که زموږ په معاشره کې د وینو او د اوبو سره توپیر نشو کولی، موږ دې ترمنځ موږ توپیر نشو کولی. همدارنګې زموږ په معاشره کې د مشرانو عزت نشته دی. زموږ په معاشره کې کله چې په یو معاشره کې د ممبر سپکاوی د حسن او کمال وګڼلی شي نو هغه معاشره ضرور تباه کېږي. نن سبا د خدای پاک په ځمکه کې د خدای پاک قانون نه پلی کېږي او همدارنګې د انسان وضع شوی تلسماتي او دروغجن قانون ته کمپاین کول عبادت ګڼل کېږي. نن سبا د قیادت، د فصاحت او د بلاغت، د مشرتابه، د مخاورتوب، د دې ټولو معراج صرف او صرف زور زبر، جبر، همدارنګې په خلکو باندې ظلم کول، ویر اچول په خلکو باندې، قتل کول، غلا کول، دا هر څه زموږ نن سبا د قیادت او د مشرتابه یو معراج ګڼل کېږي. که زه نن تا وژنم او ته نن ما وژنې نو دا صرف او صرف د دې تاوان زموږ راتلونکي نسل ته رسي او هغه پرې تباه کېږي. دا ځکه چې موتا یو ما او تا غرونه یو
نو موږ ټول له پکار ده څو له یو بل سره د ورونو غوندې اوسېږو، له یو بل لپاره مرهم پټۍ شو، د یو بل اوښکې صفا کو، او همدارنګې د خپل وطن په جوړښت کې لاسونه یو ځای کړو او خپلې منځري اختلافات د ممبر د حجرو او د جرګو له لارې حل کړو. راځئ چې یو شو او پردو ته نه ووایو او یو ځل بیا افغانستان جوړ کړو. ډېره زیاته مننه. الله خوشحاله.